د ژبې لهجې استوګنې طرز او جامو له امله دوی سوچه افریدي پښتانه معلومیږي، خو منجیت سینګ پښتون نه بلکې سیک دی. سیمه ییز خلک سیکان د خپلې ټولنې یوه برخه ګڼي. دوی په خپلو کې ډېر ښه تجارتي او دوستانه اړیکې لري، خو یوه لسیزه مخکې ترهګرو دغه ټولنه هم په نښه کړې وه. په تیرا دره کې د پاکستاني پوځ لخوا د ترهګرۍ ضد عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو زره نورو کسانو په څیر منجیت سینګ هم له دې ځایه کډه کېدو ته اړ شوی و. د 2010 کال هغه ورځ اوس هم منجیت په یاد لري، کله چې د خپل کور کلي پرېښودو ته اړ شوی و. مونږ دوره تاون شوی رای چې وړکیتوب نن کمې خورې کړې وې په ګیرو کې سپین لګېدلې دا سار نشوي ری ورېدل دانې مونږ نه په کې ورځ باندې خاطر شوی ری په یو جوړ کپړو کې تلیو خلاص خپل بچیم بوتل نور نری ورونه ورېدل او ګولیر ورېدل باستي واتلو خپل زوینم پرې خپل اچ روغلو یو اعلان ما و نوري چایم نو. په تیرا کې د پوځ لخوا د ترهګرۍ ضد عملیاتو تر پیل مخکې دلته د سیکانو 250 کورنۍ اوسېدل. په دې سیمه کې د افراطیانو تر خدمتو وروسته یو شمېر سیمه ییز سیکان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو د کورنۍ غړي یې له ځان سره رانه وړل. اوس مهال د منجیت سینګ کورنۍ دلته یوازینی سیک فامیل دی. په تیرا کې سیکانو او مسلمانانو یو له بل سره ډېرې ښې اړیکې درلودې. په دې خبره نه یوازې مسلمانان بلکې سیکان هم ویاړي. که څه هم منجیت سینګ له حکومته ګیله لري، خو سیمه ییز خلک له هغه سره د متقابل احترام په چوکاټ کې چلند کوي. د انعام ګل او منتخب سینګ دوستي په ټول بازار کې مشهور دی. دا چې موږ سره دلته وي نو بس دوسره شای ملويږي، موږ سره شای ملويږي، نو دا پابندي څه په یو بل باندې نشته راي. خو چې دا دلته وي نو بس موږ سره مینا مخابات سو دوی مسره سودي چې موږ ستر اختار وي دوی ولا چې سره کوي ځکه چې خچ شانه لور کې و خي و خوري شي زه تاسو سره راختار کوم. نمګلا باسي نشل دي کول نه دي کول ډاکټر صاحب لور دي مشربه منجیت سینګ یوازینی پاکستانی دی چې په خپل ځمکه کې بنک کړی دی. هغه د خپل کروندې په لیدلو خوشاله کیږي، خو د خپل ویجاړ شوي کور په لیدو ورته تیرې خاطرې ور یادېږي. هغه هیلهمند دی چې سږ کال به حاصلات ښه وي او وبه کولی شي خپل کور بیرته ودان کړي. دا لوکه کې مونږ بانک کارل شي کنه ټول خل بانک کاری مونږ یې کارو او کورونه هم سویری بل چې رقم کورونه مونږ لا لیکلی په یو کوټه مونږ لا په ټول کاسا باندې لیکلی او په ټول کاسا باندې مونږ ګرځا په باندې لانجه وکړلې ان ټوله پر لانجو باندې رسو وخاړلې او د مونږ نری وس دا واس نشته چې مونږ کوټه جوړې کو دا ټوله ویرونه شویری واسمه ته دا کیږي نه چې وایي چې کوټه به جوړه کو پیسې د کوټه باندې ډېر لګيږي او دوره پیسې مونږ سشتره نه. هغه وایي چې دلته ګوردواره وه چې اوس ویجاړه شوې ده. په تیرا کې د سیکانو مذهبي ځایونه په ویرانو بدل شوي دي. په دا کې موږ نری ګوردوارې وې دلته کې بودا زوی نه وو پکې په دغه زوی کې او پر اویره زوی کې نری پاکې ګوردواره وای بودا زوی مو پکې. د تیرا درې اوسیدونکو اوس د یو داسې دور غوښتونکي دي چیرې چې مذهبي زغم او په سوله ییزه فضا کې ګډ ژوند ته لومړیتوب ورکول کیږي. اقلیتو له موږ له هېڅ توجه نه رامیلو شوې. موږ دا توجه شل ځلې ورته بیان کړله چې د موږ شمشالګاډ نري دا بیا سات را پروتري وایي دغه موږ لره تحفظ وشي، موږ لره تې نري دیوالونه چوپیر شي، موږ لره پکې کمرې جوړې شي، موږ لره پکې نري برانډې جوړې شي. خو د خلک روشي او پیتې میتې ولګوي او کوزې په پیسې ووهي خو موږ لا کور نه کېږي. مهرباني راوشي چې موږ د دغه پاکستان بچي او موږ لره ښه صحیح طریقه باندې توجه وکړل شي. سیک اقلیت دلته د پیړیو راهیسې په سوداګرۍ اخته دي. په دې سیمه کې له پوځي عملیاتو مخکې اکثره دوکانونه د سیکانو ول، خو اوس یوازې د ګوتو په شمېر پاتې دي.